د طالبانو د مذاکراتي پلاوي غړي عباس ستانکزي خبرو ته بالاخره ولسمشر غني او نورو افغانانو توند غبرګونونه وښودل. دا چې ولسمشر غني عباس ستانکزي ته څه جواب ورکړی دی دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرو ته غبرګون ښودلی او لیکلي دي چې د اساسي قانون اړوند به ولسمشر د خپلواک ټاکنیزه موده بشپړوي. د وخان میناپال پر ټویټر لیکلي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلی ده. اوسنی ولسمشر به د خپلې دورې تر بشپړېدو وروسته ځای هغه کس ته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس وټاکل شي. عباس ستانکزي مسکو کې یوې ناستې ته ویلي دي چې که چیرې اشرف غني نن ورځ هم استعفا وکړي او د یو نوي حکومت لپاره هوکړه وکړي نو سوله به راشي او سوله بیا کیدونکې ده. همدارنګه یو فعال ځوان سعید شینواري د عباس ستانکزي دې خبرو ته په جواب کې داسې ولسمشر غني ته لیکلي دي: نه پوهېږم تاسو کړي دي ولسمشره، سولې لپاره د اسلام آباد اولنی شرط هم همدا دی چې غني دې نه وي. د روسیې د کابلوب ټینګار هم دا دی چې غني دې نه وي. د ایران او د هغوی د فاطمینو لومړیتوب دا دی چې اشرف غني دې هم نه وي. د خلیلزاد ټینګار هم همدا دی چې ولسمشر غني دې نه وي. د حکمتیار شرط خو دا دی چې غني دې بیخي نه وي. د کرزي صاحب د ټیم ټوله خواري دا ده چې غني دې نه وي. او بالاخره چیرته چې غل او خاین دی له تا سره یې دعوه دا ده چې غني غل او خاین دی، ولسمشر غني دې نه وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.